بسم الله الرحمن الرحیم. د نن پریس کانفرنس او د میډیا د ملګرو رابللو مقصد زمونږ دا و چې مونږ تاسو سره نن مونږ یو سپیشل اکټیویټي کړې ده چې په هغې کې مونږ په غټ مقدار سره منشیات نیولي دي چې تاسو سره شیر کړو او زمونږ چې په تیره تقریبا 2 میاشتو نه د منشیاتو خلاف کم کریک ډاون دی چې هغې نه تاسو آګاه کړو. نن مونږ یو خصوصي کاروایی کړې ده د لیوي پوسټ سخاکوټ په حدودو کې د ډي ایس بي اطلاع وه مونږ ته چې یاره یو زنانه ده چې هغه د پیښور نه په ګڼ شمېر تعداد سره منشیات چې دی هغه زمونږ ډسټرکټ طرف ته راوړي او بیا به مزید بره هم وړي. نو هغه زنانه چې وه مونږ اریسټ کړه الحمدلله. هغې سره مونږ تقریبا 5000 ګرام چرسو ریکوري وکړه او هغې نه مزید تفتیش چې کله مونږ وکړو نو دا زنانه وایي چې یاره ما د پیښور نه برسته مردان او شیرګړ دیخوا سخاکوټ طرف ته دا منشیات راوړل په لاره کې هم څه سپلای به کړي او یقینا چې دا 5 کیلو دپاره خو ملکنډ دومره غټ مارکیټ نه دی په دې به نور چې د دې کې څومره تعداد هغه به بره وړو. نو مزید مونږ د دې نه تفتیش کوو او کم چې زمونږ د نورو ډسټرکټ کې دي د هغې مونږ ډسټرکټ پولیس ته به اطلاع ورکوو چېرته چې دی کم سیل کړی دی د منشیاتو یا مخکې چې دی چېرته کې وړل نو انشاءالله تعالی څنګه چې مونږ دلته کې کریک ډاون وکړو نو همدغه په دې اطلاع باندې به انشاءالله په ډاون ډسټرکټس کې او په بره ډسټرکټو کې هم کارویانې کېږي او زمونږ چې دا کم د ملکنډ لیوي د عزم دی چې ملکنډ به مونږ د منشیاتو نه صفا کوو نو د هغې طرف ته دا یو ډېر غټ قدم دی او مونږ اوس دغه خپل دا سلوګن چې دی انشاءالله دې له نور هم هغه طول ورکوو مونږ چې نه صرف ملکنډ بلکې دا پوره خطه چې ده انشاءالله دا به ټوله د منشیاتو نه صفا کوو او ملکنډ که چېرته کې ایز ا روټ استعمالیږي چې د ډاون ډسټرکټس نه په ملکنډ پر لاره باندې د منشیات چې دي بره ځي نو موږ به نه صرف د ملکنډ ډسټرکټ کې دننه د دې مخنیوی کوو بلکې بره به هم انشاءالله تعالی نه پرېږدو. د دې حوالې سره زمونږ لیوي چې ده بالکل د داد مستحقه ده. مونږ به دې له د دې په دې شپه او ورځ چې دې کم محنت شروع کړی دی او د کمیونټي پولیسینګ لیوي څنګه تاسو ته پته ده چې کمیونټي پولیسینګ دی دا هم د دې علاقې خلک دي نو دې مونږ پرېښي دي په خپلو علاقو کې چې څوک هم څه قسمه هم نشه کوي تاسو ترې تپوسونه کوئ ځکه چې دې تره زامن دي ترور زامن دي پکې رشته داران دي پکې د علاقې ملګري دي پکې نو دې هغې پسې ګرځي هغه ورکوټې نه ورکوټې اطلاع هم راغلي چې یاره د منشیاتو سپلای د کم ځای نه کېږي څنګه چې مونږ مخکې هم تاسو سره شیر کړي وه چې د ملکنډ مقامي خلک الحمدلله په دې لعنت کې شریک نه دي بلکې کم چې هم مونږ ملزم نیسو تاسو ته به د اف آی آر د ریکارډو نه پته هم لګي هغه زیات تر ټول د ډاون ډسټرکټس نه بلکې د پیښور نه ډېر زیات دي. تاسو ته پته ده چې مونږ په 13 هفته کې تقریبا 2 کیلو آیس نیولي په درګۍ تاڼه کې هغه ملزمان چې هغه هم د پیښور سره تعلق ساتلو دغه چې کومه ملزمه ده د دې هم تعلق چې دی هغه د پیښور نه دی نو مونږ به دغه انفارمیشن پېښور پولیس سره هم شیر کوو نوشهره پولیس سره به هم شیر کوو مردان پولیس سره به هم شیر کوو چې کم دی هغه روټ استعمالي کم چې دی طریقې کار دی هلته کې چې چا له دې ورکوي هغه مکمل انفارمیشن به مونږ ورکوو کنسرن ډسټرکټ پولیس ته بره چې د دې کوم هغه سپلای کېږي نو هغه هم بره مونږ ورته وایو چې یاره دې پلانکي کس ته د منشیات چې دي دا ور رسول نو نه صرف ملکنډ بلکې چې کوم زمونږ ایډجسټنټ ډسټرکټس دي انشاءالله هغه به هم د دې منشیات د لعنت نه مونږ بچ کوو. تیر تقریبا 2 میاشتو کې مونږ 30 نه 35 لاک مالیت په مینس کې منشیات نیولي دي. دغه 30 نه 35 لاک مالیت منشیات چې دا ټول ملکنډ ته نه راتله دلته کې دومره غټ مارکیټ نشته دی بلکې دا ایز ا روټ استعمالېدو دی نه به تلل بره دیر ته سوات ته شانګلې طرف ته نو الحمدلله مونږ هغه په لاره کې ورته هغه چیک هم پې ساتلی دی چې څنګه راځي مونږ یې رانیسو او دې کې مونږ عوام چې کم تعاون دی هغه زه هیرولی نه شم د عوام د ملکنډ د عوام مونږ چې څومره هم شکریه ادا کو نو کمه ده عوام مونږ له زمونږ په پرسنل واتس اپ باندې د دې ډېر غټ اعتماد دی چې مونږ ته لمحه به لمحه اپډیټ راکوي چې سر په پلانکي ځای کې منشیات خرڅېږي مونږ ورځو کریک ډاون پې کوو په پلانکي ځای کې خرڅېږي خو هغه چونکې وړوکې تعداد سره 200 ګرامي 150 ګرامي 300 ګرامي نو هغه مونږ ستاسو میډیا ملګرو سره دومره شیر نه شي بلکې هغه مونږ بیا د منت په اینډ کې یو پروګرس ریپورټ جوړ کړو تاسو سره شیر کړو خو چې کوم مونږ ګڼ شمېر تعداد سره بیا ونیسو
بیا مونږ د میډیا ملګرو ته زحمت ورکو چې راشي مونږ دا کومه کاروي چې کړې ده دا چې مونږ د ملکنډ عوامو سره شیر کو چې ستاسو چې کم دغه ریپورټینګ دی ستاسو چې دا کم اطلاع ده دا بالکل ضایع نه ځي مونږ پکې شپه ورځ لګیا یو مونږ بالکل مخنیوي کوو تاسو ته ښکاریم مونږ په کیلو آیس نیسو بره چې کم رواني هغه روټ ورته مونږ بلاک کوو او هغه ریکوري کوو مونږ تقریبا یو دړۍ وزن سره چرس چې دي دغه لکه الحمدلله ډیره غټه کاروي ده د ملکنډ لیویز او زه به بیا دی له داد ورکم دې ته به زه تعریفي اسناد ورکوم زمونږ چې کم دغه بیټ افسرانو زمونږ چې کم پوسټ کمانډرز دي د لیوي پوسټ زمونږ چې کم ډي ایس بي ده زمونږ چې کم عوام دی دغه ټول د داد مستحق دی نو زمونږ چې کم لیوي اهلکاران دي دې ته به مونږ سرټیفیکیټس هم ورکوو نقد انعامات مونږ پیل هم ورکړي دي انشاءالله بیا به هم کمانډنټ صاحب سپیشل فوکس دی په منشیاتو باندې نو کمانډنټ صاحب ته به مونږ دا راپورټ ورکوو ورسره به زما طرف نه دا ریکمنډیشنز دي چې یاره کم زمونږ لیوي اهلکاران ښه کار کوي هغې ته مونږ تعریفي اسناد ورکو او نقد انعامات ورکو کم چې کم کار کوي نه هغې له به ورسره مونږ هغې به پوښ کوو چې څنګه دا نور ملګري شپه ورځې په ځان یو کړي ده تاسو هم بالکل دغه شی چې دی د ملکنډ نه بالکل صفا شي نو الحمدلله تاسو ته ښکاري کافي حده پورې په ملکنډ کې مونږ د منشیاتو سپیشلی د آیس په استعمال باندې یو کنټرول راوستی دی او ستاسو تعاون چې را سره د میډیا د ملګرو تعاون چې را سره د عوامو تعاون چې را سره نو انشاءالله ډیر زر به هغه ورځ راځي چې ملکنډ به مونږ اعلان کوو چې منشیات فری دی تھینک یو